السلام علیکم جی ګران کتونکو نن تاسو بیا ګورئ ما سره حسن صاحب او خاص موضوع چې کومه ده یو خو تحریک انصاف دپاره خوشخبري ده چې پهله سزا چې کومه ده چې کوم د توشخانه کیس کې خان صاحب ته او بشر ولی الله هغه سزا اسلام آباد های کورټ معطل کا دغه پهله چې کوم یو غټ خبر دی غټ نیوز دی او دغه شانتي اوس ویل کېږي چې مخکې به خان صاحب نورې سزاګانو څه صورتحال دی هغونې هم خبره کوو ورسره پاک افغان ریلیشن او د وخت کې موجوده خواجه آصف بیا داسې یو تریخ بیان مونږ ورته ویو چې تریخوالي طرف ته بیا بیان ورکول او بل طرف ته چې کوم بیا ریلیشن چې کوم خبره کوو تجارتي ښه معاهده وشوه بیا ورپسې داسې بهونه او موجوده صورتحال څه دی او پاک افغان او بیا مشته افغانانو ته کم د ځای کې د پیور کارډ او سټیزن کارډ یا نور چې کوم افغانان دي هغو ته کوم مشکلات دي په هغو باندې خبره اتره کوو او نه څه د کې اهم انفارمیشن هم تاسو سره شیر کوو خو تاسو نه سوال هم کوو چې حسن صاحب ته زه راځم نو هغه نه مخکې تاسو ما چینل لایک سبسکرایب نوې چینل مې دی یوټیوب باندې نو دې باندې لازمي سبسکرایب راکړئ مهرباني حسن صاحب اول خبره ورځو په خان صاحب باندې چې خان صاحب نن غټ د پی ټي آی ته عمران خان ته ډېر غټ ریلیف ملاو شو په دې صورتحال کې چې اسلام آباد های کورټ توشخانه کیس کومه سزا ورکول شوې وه هغه کې هغه معطل کړی شوه په دې باندې تاسو څه وایي نن ما په خیال یو خو دغه فیصله وه چې بشرا بیبي او خان چې کوم په د سایبر کیس کې چې کوم دغه ورته شوي نو سایبر کیس هم نن لګېدلی خو چونکې توشخانې توشخانه کیس کې چې کوم دی د سزا معطل که اگر چې فیصله په خپل ځای باندې ده خو سزا یې معطله کړه یو دا ډېره غټه فیصله ده د پاکستان تحریک انصاف دپاره د هغې د قیادت او د ورکرانو دپاره خو بله خبره نن تاسو ته پته ده چې پېښور های کورټ د تحریک انصاف یو سینیر رهنما حماد اظهر ته څوک چې لاهور کې تاسو ته پته د لاهور سره تعلق لري او نن هغوی ته پېښور های کورټ ته تللي وو نو هغوی ته تقریبا 50 نه زیاتو کیسونو کې چې دی ورته ضمانت هم ورکړه لکه سم د توک په حساب سره ورته لکه داسې اوس ښکاري چې موجوده صورتحال هغو دپاره بیا ګراونډ لکه دغه تیاري کې چېرې لکه د ملک د سیاسي صورتحال چې کوم دی دا لږ سټیبل کېږي او ما په خیال هغه چې کوم دغه وغې کې ډېر کمې را روان صحیح خو اوس په رضو د پاک افغان ریلیشن چې کوم صورتحال پیداوي کېږي اوس خواجه آصف تازه بیان چې کوم بیا په افغانستان لکه یو قسم نیوکې وکړي چې د ټوله دهشتګردي چې کومه ده هلته نه ده او ډېر سخت بیان بیا راغله په دې حوالې سره څه وایي چې یو طرف ته تجارتي معاهدې ما په خیال خواجه آصف هغه مونږ پښتو کې وایو که نه ډېران کې چغچې وخله لکه دې وخت کې کوشش دا کېږي چې افغانستان سره تعلق ښه شي او د دواړو ملکونو ترمنځ د تجارت څنګه چې تاسو شروع کړو چې تجارت ډېرې ښې معاهدې شوي دي چېرې بارډر به نور مونږ د سیاست د وجې نه د سکیورټي د وجې نه بندوو بلکې دا به همیشه کلا وساتو دا ډېرې ښې خبرې دي خواجه آصف هغه انګریزي کې چې یو سپایلر غونډه کې کار ادا کوي نن د بیا په پارلیمنت کې وایي چېرې د دهشتګردو منبع یا سرچینه چې کوم د هغه افغانستان کې د ټي ټي پي په ټنځایونو هلته کې دي د هغه ځای نه دا راځي په چاینیز چې کومه حمله شوې ده نو دی هم د هغې سره لینک کړې ده نو زه وایم چېرې دا نه دي پکار دا هم هغه ماحول خرابول دي هغه د دې خبرې جواب لکه موږ وایو چې اوس په ډایرکټ بیا راشي هغه ورته ورکړو چې موږ په دې کې اوس په د هغه ځای نه بیانبازي شروع شي نو زه خو همیشه وایم چېرې په میګافون باندې خو دې کې څه اهم دغه خبرې هم شته حسن صاحب لکه مذاکرات زموږ د پالیسي ډېره ناکامه ده موږ په خپل پاکستان باندې وایو چې پالیسي داسې ناکامه ده چې کله دغه مذاکرات کېده او پاک افغان طالبان چې کله وویل شو چېرې دا ټي ټي پي سره مذاکرات یا ټي ټي پي سره دا خبره وشي نو په دې کې ډي جي آی سای لاړو هلته مذاکرات شو دویم پړاو کې بیا بیرسټر ګوهر او دا نور لاړل نو دغه چې کوم جمهوري حکومت سره هغه نه وي شوې نو دغه شانتې مذاکرات په څنګه کامیابېږي ګوره دا خبره وه چې هغه ټیم کوم ډېر غلطه طریقې سره دا شی شو اوس خو دوی وایي چېرې موږ بالکل مذاکرات نه ځکه خو نن خواجه آصف په دغه کې وایي چې افغان طالبان کوم حل غواړي هغه موږ ته قابل قبول نه دی څنګه چې تاسو وایي چې لمبې د ایسای هیډ په شا باندې څوک نه دي خبر که نه په شا باندې څوک نه دي خبر چې افغان طالبان ولې دا ریجیکټ کړه هغه ځکه ریجیکټ کړه چې افغان طالبان آلریډي په دې مذاکراتو کې وو او بیا چې کومه معاهده وشوه هغه کې یو میاشت سیز فایر هم شوی بیا دا معاهده چې کومه هغه باندې وایي چې یاره پاکستان حکومت پوره ونښاته ګوره هغه اوس دا خبره ده چې پاکستان کې بیا دهشتګردۍ واقعات ډېر زیات شو بیا په سوات کې تاسو ته پته ده پېښور کې او دغه دهشتګرد واپس راغلی ځای په ځای هغې ډېره یره خوره کړه د خلکو او دلته خلک راپاڅېده مقامي خلک تاسو ته پته ده په ډېر لوی تعداد کې نو هغه بیا حکومت ته هغه داسې قسمه ځکه چې هغې نه
د کم ټي ټي پی وسلوال دي هغوی ته فایده واخیستل هغه پیریډ نه چې دی سیسفایر نه هغوی راغلل او مختلف ځایونو کې بیا فوري طور باندې ډېر غټ لیول باندې دماکې شروع شي نو اوس پاکستان هغه مار خوړلی وي د پړي نه مېرېږي پاکستان وایي چېرې موږ نور دغې حوالې سره هېڅ قسمه دغه نه کوو خو اوس لکه داسې کې چې کوم دغه څیزونه خو دوی کوي خو بل طرف ته چې کوم داسې کې په لاکونو افغانان پراته دي هغو ته یې مشکل جوړ کړی دي لکه اوس دا د دوی خپل کریسز دي خو دلته داسې خلک دي لکه داسې کاروبار دی یو خو دا په ظاهره خبره ده که چېرې دغه شانتې ایکشن د وکړل نو پاکستان ته یا خاص کر زموږ خیبر پښتونخوا صوبې ته به څومره غټ نقصان وي ګوره پښتونخوا خو الرېډي ډېر لوی مسله په افغانستان کې چې مسلې نو د هغې برای راست اثر چې کوم دی د خیبر پښتونخوا په سیاست او د هغې په سکیورټي باندې نو دا اوس چې کوم رپورټ ریسنټلی راغلی دی نو تقریبا د 50% نه زیاتې واقعات چې شوي دي هغه په پښتونخوا یعنې په پښتنه سیمه کې شوي دي اوس که دا شی بیا ګرمېږي نو بیا به حالات هلته کې خرابېږي نه بل دویم دا چې کدي اوس دی وایي چې وباسو دلته کاروبار دی نه ګوره او کاروبار تړلی شوی دی که دا کاروبار د خو به نور دا پاکستان دوی هسې هغه ټک ټوک کوي خو زما نه دی خیال چېرې لکه مخکې هم دوی دا خبره کړې وه اوس خو زما نه دی خیال چېرې په دې خبر باندې اسی یې روي لکه دا افغان ګورنمنټ په دې باندې ځکه نه یېرېږي چې هغه خپله دوته هغه خو ګوره ستاسو خبره هغه افغانان هم د افغانانو خیال نه ساتي نه ساتي نو په دې حوالې سره حضور نشي ورکولی نه ما باندې د خیال چېرې پاکستان په دې باندې په داسې دا سیاسي حکومت دی سیاسي حکومت داسې سختې فیصلې نشي کولی صحیح ډېره مننه سن صاحب سره تاسو زموږ خبرې واورېدلې یقینا چې کومه په دې کې تاسو څه نه معلوم شي خو اندروني خبرې دا دي چې په دې باندې بالکل مخه پکېږي چې کم دو ټک ټوک کوي لګیا دي خو دلته چا کاروبار دی غټ غټ بزنسونه دي هغه داسې نشي کېدی چې دوی راوچت کړي ورته چې بس تاسو ځئ دا کیسه نه ده انشاءالله په دې باندې به څه نه څه خاص پالیسي مخته راځي او لار به ورته راوځي ډېره مننه خوشحاله او آباد اوسئ